د طبي ګټورو مشورو او د عامه پوهاوي په موخه محترمو دوستانو عزیزانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې د صحت او د عافیت جامې مو په تن خوشحاله ژوند ولرئ. دا دی زه ډاکټر عبدالحی جلیل شګیوال یو ځل بیا د ستاسې په چوپړ کې حاضر شوی یم او هڅه کوم د ستاسې دپاره د طبي معلومات او ګټورې مشورې چمتو کړم. د میندو او د ماشومانو روغتیایي حالت ته پاملرنه او همدارنګه د امیدوارۍ په مهال په واقعیت سره چې میندې او ماشومان روغتیا ته پاملرنه ډېره ضروري خبره ده چې په لومړي قدم کې البته د میندو د روغتیایي حالت هغه هم د امیدوارۍ په مهال باید ډېره زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې له هره پلوه روغتیا لرونکې میندې کولی شي چې یو سالم او صحتمنده تندرسته ماشوم هغه خپلې کورنۍ ته او همدارنګه ټولنې ته او یا نړۍ ته راوړي. خو متاسفانه په افغانستان کې د څېړنو له امله دغه د روغتیا پالنې د کچې د ټیټوالي له کبله په هر نیم ساعت کې یوه امیدواره مور البته هغه د زیږون په وخت کې یا د زیږون له امله د هېواد په ګوټ ګوټ کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. مخکې له دې چې یو مېرمن بارداره یا امیدواره شي، دلته بعضې مسایل دي یا مهم ټکي دي چې د هغه ډېر زیات د پام وړ دي. د بېلګې په توګه باید یوه جوړه یعنې ښځه او مېړه مخکې له دې چې دوی جامې ته البته یو روغ تندرسته او سالم ماشوم وزېږوي، دوی باید دواړه د خپلو منځو کې توافق حاصل کړي، یعنې د دواړو رضایت وي. که چېرته دا له یو اړخه راضي وي او د بل اړخه راضي نه وي، دا هم کېدای شي چې په آینده کې د بعضو رواني یا ارواحي نه یوازې د مور دپاره حتی کېدای شي په ماشوم باندې هم ناوړه اثر ولري. پس دلته دا اړینه ده چې د جانبین توافق او رضایت باید حاصل شي. دوهم ټکی چې ډېر زیات مهم دی هغه البته د روحي له نګاه نه هغې ته البته ذهني سکون او په خوا کې د مناسب او ښه خواړه دي چې البته د دغه دورې دپاره دی چمتووالی نیسي. تاسې په دې پوهېږئ چې د امیدوارۍ په مهال په بدن کې هورموني هغه توازن استقرار هغه برهم خوري او دا هغه دوره ده چې په دغه حالت کې مېرمن البته دی ښه او مناسبو خوړو ته او انرژي ته ضرورت لري. پخوا کې په دغه دوره کې البته په اکثریت مېرمنو کې دا لیدل شوي دي البته په لومړي درېیو میاشتو کې چې دوی د دوی فشار البته د وینې فشار یې ډېر ټیټ وي او همدارنګه دوی د کانګې د زړه بدوالي او د پښو سستوالو نه ډېر زیات شاکي وي او دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی البته ډېر کم خوراک وکړي او دا البته په یو اوږده موده کې بالاخره دا د دې لامل ګرځي چې د دوی وزن د کموالي او همدارنګه د سوی تغذي یعنې د لږ خوړو له امله یا د څښاک له امله دوی دغه حالتونه دوی ته منځته راوړي. حتی په بعض حالتو کې خبره هم حتی شفاخانو ته او بستر ته هم رسیږي او په ډېرو حالتو کې هم دا لیدل شوي دي چې د هغې ماشوم البته په ګېډه په نس کې ضایع شي، چې البته دغه ټول د قصو د منځه وړلو دپاره مهم خپله مور او همدارنګه د هغې ماشوم په خاطر یو امیدواره مور هغه البته څو میاشتې مخکې او همدارنګه د امیدوارۍ په مهال دوی کوښښ وکړي چې ښه تغذیه یعنې ښه خواړه وخوري. یعنې که چیرې دوی د بېاشتیایي او همدارنګه د کانګو یا د زړه بدوالي څخه شاکي وشي، باید ډېر کوښښ وکړي چې د ورځې په اوږدو کې هم دوی هغه خپل د ضرورت وړ خواړه هغه انرژي ته چې اړتیا ده هغې البته په مختلفو فاصلو کې یا په مختلفو وقفو کې دوی صرف مصرف کړي. ولې په دې چې یو امیدواره مېرمن نظر د نورمالو مېرمنو هغه زیاتې انرژي ته اړتیا لري. یو مېرمن په متوسط ډول د ورځې 2000 کیلو کالوري خوړو ته یعنې انرژي ته اړتیا لري. د حاملګۍ وروستۍ 3 میاشتې د 200 څخه تر 300 کیلو کالوري انرژي ته اضافه اړتیا لري. البته د ماشوم د ښې ودې او د تکامل په خاطر
او همدارنګه مهم دا دی چې دوی باید له یو ډاکټر سره مشوره وکړي چې کوم هغه اضافه نور توکي چې بدن ورته اړتیا لري د بیلګې په توګه لکه اوسپنه کلسیم یا ویټامینونه البته د هغو په هکله باید د ډاکټر سره مشوره وکړي. نور په خوا کې کیدای شي چې د حاملګۍ په مهال البته د شکرې کچه په وینه کې هم لوړ شي او دا هم د دې لامل ګرځي چې په د ماشوم باندې البته بده اغېزه وکړي، یعنې د ماشوم د چاغېدل یا د هغه د وزن زیاتېدل د مور په ګېډه کې او حتی کیدای شي چې له د هغه د مړینې سبب وګرځي. نو ډېر زیات اړین بولم چې د خپلې د وینې کنټرول یعنې شکر په وینه کې د هغې د اندازهګرۍ په خاطر البته بالخصوص په 40 او یا په 6 هفته د امیدوارۍ تاسو ضرور دا معاینه کړئ او یا معالج ډاکټر سره په تماس کې شئ. دا به مو ډېر زیات یو ارزښتمن ګام اخیستی وي. زموږ او ستاسې بدن جوړښت داسې تنظیم شوی دی چې خواړه عمدتاً لکه قند یا ګلوکوز د بدن د حجراتو د تغذیې لپاره چې استفاده ترېنه کېږي او که چیرې دا تر 8 ساعتو پورې تغذیه ونه شي نو بیا مجبوراً د هغه قندي ذخایر چې هغه جګر په هغه کې واقع دی له هغو څخه استفاده وشي او په خوا کې د هغه انرژي منابع څخه لکه پروتین یا د غوړو څخه هم د حجراتو د تغذیې لپاره البته خپل حاجت بدن پوره کوي. نو بالخصوص په دوامداره بې اشتهایيګانو کې او یا کم خوراکیو کې یا لږ خوړل د اوږدې مودې لپاره د حاملګۍ په مهال البته د غذایي کمبودي یا د فقدان لامل ګرځي چې دا په راتلونکي په ماشوم باندې بده او ناوړه اغېزه لري چې د هغه د ضعیفوالي او حتی د هغه د مختلفو امراضو لامل هم په آینده کې ګرځي او د بیلګې په توګه د بعضې عصبي یا د مغزي بیماریګانې هم منځته راځي. بس دا جوته شوله چې په دغه مهمه دوره کې د امیدوارۍ په دوره کې یو میرمن البته هغه ډېر زیات پروتین ته اړتیا لري چې دغه د پروتینو دنده هم چې د جنین یا د راتلونکي ماشوم په جوړولو کې ډېر مهم رول لوبوي. یعنې پس پخوا کې ښه تغذیه کول د کور البته په دننه د هغې د امیدوارې د میرمنو سره البته د کورنۍ د غړو ښه چلند، ارامه فضا، ذهني سکون او همدارنګه ارامتیا ته ضرورت لري. درنو دوستانو البته دا یو ډېر لنډ معلومات چې ما تاسو ته چمتو کړی په ډېرو ساده ټکو او الفاظو او همدارنګه راتلونکی مطلب هغه به البته د امیدوارۍ په مهال کم هغه خواړه په دغه دوره کې ګټور واقع کېږي د هغې په هکله به له تاسو سره خپل معلومات شریک کړم. نور مو په پاک الله سپارم د ستاسو د ښې روغتیا او سلامتیا په هیله. وسلام.